سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من فز ب27 درجة. رواه البخاري ومسلم. دا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي و جمع سره لمونځ کول د ځان د لمونځ کولو څخه 27 درجې بهتر دی. دا حدیث شریف بخاري او مسلم روایت کړی دی. په دې حدیث شریف کې د جماعت یعنی د جمع د لمانځه فضیلت بیان شوی دی، ځکه په جماعت سره لمونځ ادا کولو کې ډېرې دیني او بدني مصلحتونه دي، او د جماعت او ځان ته لمونځ په منځ کې د ثواب ډېر فرق دی. نو ټولو مسلمانانو ته باید پکار ده چې 5 وخته لمونځ په جماعت سره پوره پابندي وکړي، تر څو دوی ډېر د ثوابونو او فضیلتونو څخه برخمن شي. ستاسو د دعاو په هیله.